ډاکټر محمد اشرف غني پر طالبانو د فشار راوړلو روښانه او نړیواله اړتیا ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د فشار راوړلو لپاره واضحه سیمه ییزو او نړیوالو اړتیا ته ضرورت دی. غني وویل په طالبانو او د هغوی په ملاتړو باندې د مثبت فشار راوړلو واضح اړتیا د یوې سیمه ییزې او نړیوالې اړتیا په توګه احساسېږي. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د جمهوریت دولت لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په 50مه ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته د ګډ اخیستلو اجازه ورنکړه، چې دا د طالبانو لپاره یو لوی شرم دی او افغانستان په خپل ټول تاریخ کې تر دې دمه وړاندې داسې څه نه و تجربه کړي. ښاغلي صالح زیاته کړې په دې سره د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو پر جوړ شوي شریعت د تایید ټاپې وهلو څخه انکار وکړ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوي خبرونه. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.